السلام علیکم ملګرو. د ټیکنیکل نقیب د سره په لاین شوی یم په دا هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحاله وئ. ستاسو ته ملګرو نن ډېره خوندوره ویډیو راوړېدو. ستاسو ته ملګرو نن په دا ویډیو کې در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې خپلې خوښه اپلیکیشنان په موبایل کې پټ کړئ. دا ډېر اسانه طریقه ده. ویډیو اخره پورې وګورئ. زما ویډیو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. داسې ښایسته ویډیوګانې لپاره زما یوټیوب چینل که ستاسو نه وي سبسکرایب کړی ملګرو مهرباني وکړئ ستاسو ته چې د سیر سبسکرایب ښکاري په دام دې کلیک وکړئ. سره ته ملګرو د ګنټۍ نشان په دام دې کلیک وکړئ. ملګرو د سره لایک یې هم کړئ چې زما هره نوې ویډیو ستاسو ته په وخت در ورسي. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ستاسو ملګرو کله د موبایل سکرین ته راغلی ستاسو ملګرو ورته وګورئ زما په موبایل کې دا ډاونلوډ دی. دا زه پکې پټوم ملګرو. ستاسو ته زه دغه طریقه در وښایم. ستاسو ته چې ملګرو دا پوس درې لاین ښکاري په دا درې لاین هم دې کلیک وکړئ. کله په دا درې لاین هم د ستاسو ملګرو کلیک وکړئ ستاسو ته چې ملګرو راشي دا دویمې سیټینګ آپشن چې ستاسو ته ښکاري بیا په دا هم دې کلیک وکړئ. کله په دا هم د ستاسو ملګرو کلیک وکړئ ستاسو ته ملګرو دلته د درېیم آپشن چې ستاسو ته ښکاري بیا په دا هم دې کلیک وکړئ. کله په دا هم د ستاسو ملګرو کلیک وکړئ ستاسو ملګرو چې کوم اپلیکیشن ملګرو پکې پټوئ ستاسو ملګرو ټیک نشان ورکړئ. چې کله ټیک نشان ملګرو ستاسو ورکړئ ستاسو ته چې ملګرو دا پوس آپشن ښکاري بیا په دغه آپشن دې کلیک وکړئ. کله په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړئ درته وګورئ ملګرو زما په موبایل کې ډاونلوډ پټ شه ملګرو. ستاسو ته زه دغې جوتولو طریقه در وښایم ملګرو چې ستاسو څنګه جوتولی شئ. ستاسو ته چې ملګرو دا پوس درې لاین ښکاري په دا درې لاین هم دې کلیک وکړئ. کله په دا هم د ستاسو ملګرو کلیک وکړئ ستاسو ته ملګرو دلته د دویمې سیټینګ آپشن چې ستاسو ته ښکاري بیا په دا هم دې کلیک وکړئ. کله په دا هم د ستاسو ملګرو کلیک وکړئ ستاسو ته ملګرو دلته راشي د درېیم آپشن چې ستاسو ته ښکاري ملګرو بیا په دا هم دې کلیک وکړئ. کله په دا هم د ستاسو ملګرو کلیک وکړئ ستاسو ملګرو چې کوم اپلیکیشن ته ټیک نشان ورکړی وي ستاسو ملګرو ټیک نشان ونه لرې کړئ. چې کله ټیک نشان ملګرو ستاسو ونه لرې کړئ ستاسو ته چې دا پوس آپشن ښکاري بیا په دا هم دې کلیک وکړئ. کله په دا هم د ستاسو ملګرو کلیک وکړئ ورته وګورئ ملګرو زما په موبایل کې ډاونلوډر پیدا شو. ملګرو ستاسو داسې کولی شئ زما نه که څه غلطي شوې وي ملګرو ستاسو نه ډېره بښنه غواړم. د الله په امان.